پاکستان چې د ملابرادر لاسونو ته زولنې اچولې وي او سترګې پرې تړلې وي، نو آیا اوس به ملابرادر او د هغه ملګري له پاکستان خپل غچ واخلي او کنه؟ سلامونه لیدونکو، د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په دې هر څه خبر شئ. حمید الله قربان پر خپل فیسبوک پاڼې باندې لیکلي دي د ملابرادر په اړه چې 2 انځورونه او 2 درسونه. کله چې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو واکمنۍ د بهرنیو ځواکونو لخوا په 2001 کال رانسکوره کړل شوه، پاکستان د ځمکنیو کوردنیاتو ځایونو ادرس ترڅنګ د هغوی له اډو څخه بهرنیانو ځواکونو 5856 هوایي بریدونه د افغانستان په خاوره وکړل او ترڅنګ یې د بهرنیو هغه نظامي توکي چې د افغان وژنې په موخه د کراچۍ بندر نه راتلل یا تېرېدل هیڅ ټکس نه درلود. حال دا چې کوم بې ظرفیته خوراکي توکي زموږ د هیوادوالو لپاره راتلل ټکس درلود. د بهرنیانو بریدونو سره هم مهاله کوم طالبان او هغه عرب کورنۍ چې د طالبانو په ملاتړ یا له هغوی مخکې افغانستان ته راغلي وو، پښتونخوا ته په داخلېدو سره د پنجاب ظالم او جابر پوځ او ISI لخوا ځینې ووژل شول، ځینې ونیول او ځینې نور یې هم په بهرنیو ځواکونو وپلورل چې په پاکستان کې د طالبانو د وخت سفیر ملا عبدالسلام ضعیف ښه مثال راوړلی شو چې د دوی دا کار د نړیوالو اصولو یو خلاف کار وو، چې وروسته یې بیا ملا عبدالسلام ضعیف د ګونتانامو په کتاب کې هم ولیکو. ملا عبدالسلام په خپل کتاب ګونتانامو کې لیکلي دي چې کله چې پاکستان زه امریکا ته سپارلم، ما ورته وویل تاسو څه ډول مسلمانان یاست؟ هغوی وویل موږ ته اسلام مطرح نه دی، موږ ته یوازې د پاکستان ګټې مطرح دي. هغه په بل ځای کې لیکلي دي کله چې زه سفیر وم د پاکستان ډېری نظامیان مې ملګري وو. کله چې زه ونیول شوم، یو پاکستانی منصبدار ملګری مې اخته دی چې له لاسه مې لاسي ساعت خلاصوي. زما مخې د تیارې خواته راواړوه او شاته یې یوه لغته هم راکړه او تیارې ته یې تړلی وخېږولم. نو اوس راځم اصلي خبرې ته. دغه اول انځور کې د طالبانو د واکمنۍ مشر ملا محمد عمر مرستیال عبدالغني برادر دی چې اوس مهال د قطر دفتر مسؤلیت یا مشرۍ هم په غاړه لري. د ISI او پوځ لخوا په زولنو د دهشتګرۍ په نامه تړل شوی او زندان په لور یې بیایي. دا یوازې د ملابرادر سره نه دی شوي، بلکې د طالبانو د واکمنۍ دوهم مشر هم د پنجاب په زندان کې ومړ او ترڅنګ یې د مولوي یاسر په شمول د ډېر شمېر مشرانو لا تر اوسه د مرګ او ژوند معلومات هم نه کیږي. دوهم انځور هم د ملا عبدالغني برادر دی، هغه برادر چې دغه ISI او پوځ لخوا له دی او ملګرو سره یې بې حده رنګارنګ ظلمونه وکړل. دوی یې په 100 نومونو ووژل او وپلورل. خو نن د ISI مشر د بهرنیو چارو وزیر سره غاړې په غاړې دی او هغوی ته ډالۍ ورکوي. په خدای ایمان چې د ډېر خفګان وړ مقام دی. دا هغه څوک وو او دی چې د طالبانو په شمول یې بې شمېره افغانان د کافر او دهشتګر په نوم ووژل او وداړل. اوس هم لا دا لوبه روانه ده. حمید الله قربان په آخره کې یادونه کوي د لیکنې مطلب مې هیڅ چاته پیغور ورکول نه دي، بلکې متوجه کول دي. موږ باید له تاریخه درس واخلو، نه دا چې فقط د پیښې تاریخ یادو. او د ازمایل شوي بیرته ازمایلول یوه لویه تېروتنه ده. د روغتیایي درملو په نامه د زهرو خوړل دي. او بله دا چې یو افغان او مسلمان په صفت راته د هیڅ افغان سره ظلم کېدل او داړل راته د منلو وړ نه ده. که د افغانستان هندو هم وي، مسلمان او پښتون خو لا پر ځای پرېږده. د هر هیواد نظامي خپلې ګټې پالي او تر هر څه ورته خپلې ګټې اړینې دي. هیڅ وخت په پردو مه نازې کوي. هر هغه څوک چې په پردیو نازېدلي دي خپل ولس او خلکو ته یې شا کړي، تل خوار او زار دي. ښه مثال یې لکه زموږ دا 4 لسیزې. ډیره زیاته مننه چې دغه ویډیو تر پایه را سره وای. زموږ د راتلونکو ویډیوګانو لپاره سولا افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او پخوانیو ویډیوګانو ته هم یو سر ووهئ. که ویډیو مو هم خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان.